جلدی کار خرابېږي. صحیح ده. دغه ځوان راغلی دی د دې الماس. भाई 1 घंटा 1.5 घंटा सब्र करेंगे वो बच्चे पहुंच जाए फिर इकट्ठे मशवरा करें. वो तो ये हमारा ये मशवरा मान जरूरत क्रॉस करे. ये मुश्किल सवाल है. دا ځوان دې ته تیار دی چې وایي موږ زه شوکه شم خو دلته رش زیات دی. موږ کوشش کوو چې د سره هم خبرې کړو. دا ځوان نه دی دا زه لاندې شوکه شم. دا وخت یو ځوان رالی هغه د دې لپاره تیار دی چې زه شوسم. دا دی ځوان دا دی رالی چې اوس موږ دلته شوکو. دا دی قرباني ورکړي کپړې وایسته نو هغه چې دی په سایز کې کوچنی دی 11 سنچ دی. خدای دې وکړي چې دا الماس خان د ورل لپاره دغه کوشش کامیاب شي. تاسو کوشش وکاسي دغه ویډیو سره شیر کاسي د دې لپاره دعا وکاسي. لا عليك ولا لك مكرك وي ليش استاذ مكرك چې دې کما موږ کوشش موږ به کوشش کوو چې د دې مکمل کوریج تاسو سره. دا هغه ځوان دی چې اوس یې کپړې ایستلي دي. اوس دوی به دغه کوي د کوهي ته به لوږي کوهي ته به شوکه شي. دا هغه ځوان دی چې د الماس خان د ژغورلو لپاره همت وکړي او دا قرباني یې ورکړه. دی اوس د برمې ساعت شوکه شي. تاسو نور معلومات کتلای اساسي موږ وخت په وخت باندې د پیش معلومات درکو. هغه ځوان تاسو وینئ دغه سادي په دې کې چې کوم د درو غنټو یا 4 غنټو څخه ماشوم لویدلې دي دلته بند دي. نو اوس د دغه لپاره یو ځوان تیار دی چې په باډي کې شنه دی. هغه اوس دې ته شوکه شي. تاسو ټول دعا وکاسي چې دغه ځوان په دې کې کامیاب شي. ټول په دې کې د دعا شرکت وکاسي. دغه ماشوم د الماس خان د ژغورنې لپاره دا کسان ټول لګیا دي د اکیډمي او نور د ضلعي انتظامیه سوشل ځوانان راغلي دي دا خپل کوششونه کوي. تاسو دغه ویډیو مخ ته در سره شیر کاسئ چې تر ډیرو کسانو ورسیږي د الماس خان د ژوند د ژغورلو لپاره دعا وکړي. دغه وخت چې کوم ځوان دی د اکیډمي والا تیاروي هغه ته رسۍ وراچي دا به شوکه شي. تاسو دعا وکاسئ چې په هره سیمه کې یاستئ د الماس خان لپاره دعا وکاسئ. دلته کسان ټول په دې بوخت دي په دې مصروف دي. دلته چې کوم په کیمره کې کسان لګیا دي دا سکرین دی دا په سکرین باندې به دغه ځوان شوکه شي. د دې کیمرې په معلوماتو باندې به هغه ماشوم چې په دې ساعت کې بند دی دغه به کوشش کوي چې دی راوباسي. نو نور معلومات به تاسو بیا درکو وخت په وخت باندې. تاسو دغه د اکسیجن پایپ دی دلته اکسیجن ورکوي. نو دوی دا نور کوم کسان چې لګیا دي ټول په دې مصروف دي چې د الماس خان ژغورلو لپاره د خپل کوششونو کې ګڼ شمېر خلک راجمع شوي دي. تاسو کتلی ساسي زه ټول معلومات درکوم خو یو مهرباني وکړئ دا ویډیو تاسو شیر کړئ در سره چې ډېر کسانو دا ویډیو ورسیږي او د الماس خان لپاره دعا وکړئ چې په هره سیمه کې یاستئ دعا وکړئ او دغه کوشش چې په دې باندې نور ډېر ځوانان کوشش وکړي چې هغه ناکام شو. هغه په باډي کې لوی وجود یې لوی دغه بور چې هغه کوچنی وي. نو دغه کوشش د خدای وکړي چې کامیاب شي. نوی ځوان اوس رالی په باډي کم دی او قرباني یې ورکړې ده. تاسو وینئ چې د چې کوم کپړې ایستلي دي هغه اوس د اکیډمي والا دلته چې کوم هغه د شوکولو طریقه د هغه کوي. نو اوس لاندې به شوکي دغه چې کوم د یو ځوان معلومېږي کیمره کیبل یې په لاس کې دی دلته کیمره ده. ټول کسان څخه دا پاس کول چې زموږ دا وخت دا ویډیو ګوري تاسو دا ویډیو در سره شیر کاستئ چې تر څو پورې ډېر کسان د ماشوم له دعا وکړي
د دوا صورت دی د دې ماشوم د ژغورنې لپاره الماس خان اووه کلن ماشوم دی په دغه ځای کې لیدلی دی دغه د کیمرې د سر د خوا څخه ښکاره کېږي دا د پلار دی دا د والد صاحب دی دی خپل هم معذوره دی دغه بور کې اووه کلن ماشوم الماس خان چې نن سهار په 8 بجې شاوخوا د ساعته لوېدلی دی نو اوس دا خلک لګیا دي دا راوباسي له تاسو دا هیله کېږي چې تاسو دغه ویډیو مختصر شیر کاسئ چې هر ځای یاستئ د ده لپاره دعا وکاسئ چې خدای پاک دغه ماشوم روغ رمټ راوباسي له دې ساه څخه نور معلومات موږ وخت په وخت درکوو تاسو له موږ سره پاتې ساسئ موږ به دغه ویډیو تر هغه پورې انشاءالله کوشش کوو چې الماس خان راووتې نو تر هغه پورې به دا ویډیو تاسو سره لایو سټارټ وي نو تاسو کوشش وکاستئ د خپل ملګرو سره شریک کاستئ دلته ضلع انتظامیه هم لګیا ده د خلکو شور د خلکو راتګ ډېر زیات دی هغه کوشش کوي چې د خلک لږ ځله پر شا کړي دلته ډېر خلک راجمع شوي دي د الماس خان د ژغورنې لپاره ځوانان لګیا دي پیډمې لګیا ده انتظامیه لګیا ده ټول کسان لګیا دي چې هغه ژوند وژغوري تاسې دغه ویډیو چې د هغه له نورو ملګرو سره شریکه کاستئ چې ټول خلک د الماس خان د ژوند د ژغورلو لپاره دعا وکړي نو تاسو څخه ټول زه دا هیله کوم چې تاسو دعا وکاستئ قدرمنو کتونکو موږ وخت په وخت دا معلومات درکو تاسې دغه ویډیو چې ده دا درسره شیر کاستئ دلته چې کوم د قدرمنو کتونکو دا په کلا سیف الله کې لرې پرته سیمه علي خیل په نوم یو کلی دی په دغه کې یو ماشوم اووه کلن ماشوم الماس خان چې هغه دغه څاه ته لوېدلی دی د برمې څاه دی 12 انچه څاه دی په دغه کې هغه ماشوم چې هغه ماشوم په دغه څاه کې اوس هم پروت دی ژوندی دلته موږ ډاکټر صاحب سره خبرې وکړلې د نورو کسانو سره خبرې وکړلې نو د مرستندوی ادارې هم موجوده دي نو وخت په وخت به نور معلومات هم درکړو تاسو دغه ویډیو چې دا مخکې درسره شیر کړئ په دې خاطر چې هغه د الماس خان لپاره ډېر خلک دعا وکړي چې د الماس خان ژوند وژغورل شي د الماس خان د ژوند د ژغورلو لپاره تاسو ټول دعا وکاستئ دا وخت د کیمرا هم دا د لګېدلې ده دلته د کیمرې سکرین پروت دی او دلته چې کوم هغه ځوان دی تاسو ګورئ د کیمرې چې کوم سکرین دی هغه هم تاسو ته ښکاره دی هغه ځوان کوم د پی ډي مې چې کوم همکاران دي ورکر دي هغه لګیا دي دغه ځوان تیاری نو دغه ځوان به اوس دلته شوکه شي تاسو دعا کوئ چې دغه الماس خان خدای روغ رمټ راوباسي تاسو دعا کوئ او دا ویډیو چې دا مخکې درسره شیر کاستئ د ډېرو ملګرو سره شیر کاستئ چې ډېر خلک دله دعا وکړي موږ به وخت په وخت معلومات درکوو تاسې له موږ سره پاتې ساستئ اوس دغه ځوان قرباني ورکړې ده د پی ډي مې والا لګیا دي چې هغه په خپلو هغه د انتظام باندې دننه څاه ته شوکي چې هغه دا ماشوم ژوندی راوباسي نو هغه ځوان دا د قرباني ورکوي دا د پی ډي مې والا انتظامیه او نور کسان لګیا دي دغه ځوان تیاروي موږ ټول معلومات درکوو تاسې مهرباني وکاسئ دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شریکه کاسئ تر څو چې ډېرو کسانو سره دا ویډیو شریکه سي ټول کسان د الماس خان لپاره دعا وکاستئ د ژوند د ژغورلو لپاره تاسې له موږ سره اوسئ موږ دغه کوشش دی چې دغه ویډیو تر هغه پورې جاري وي تر څو پورې چې الماس خان له دې ساه څخه خدای په خیر خیریت روغ رمټ راوباسي تاسو د الماس خان لپاره دعا وکاستئ موږ د کلا سپلا څانګې همکاران لګیا دي دلته رسېدلي دي کوشش کوي چې تاسو ته پوره معلومات درکړي او تاسو دعا وکاستئ چې الماس خان خدای روغ رمټ راوباسي نو تاسو راسره پاتې شئ دغه
دغه سکرینان دي د کیمرا لاندې ده او دلته چې کوم ځوان دي تاسو ویناستئ دغه د پی ډي ام ای والا لګیا دي هغه ځوان تیاری نو هغه قرباني ورکړې ده چې زه الماس خان د ژغورنې لپاره د راښکلو لپاره زه وایي زه تیار یم چې زه شوسم نو د ده باډي چې کوچني وله په دې باندې ډېر ځوانانو قرباني ورکړه چې هغه د الماس خان ژوند وژغوري خو هغه له بده مرغه دغه کوم څا چې دی ګوره تاسو ویناستئ دغه کوچنی دی هغه باډي به لوی ویلی نو په وجود به هغه لوی کسان هغه نو څه شوچېدله دغه ځوان چې دی هغه اوس قرباني ورکړې ده په وجود کوچنی دی تاسو ټول دعا وکاسئ چې خدای په خیر خیریت سره دغه ماشوم روغ رمټ راوباسي تاسو ټول په شریکه دعا وکاسئ دغه ویډیو تاسو مخ ته درسره شیر کاسئ تر څو دغه ماشوم الماس خان روغ رمټ خدای راوباسي دغه والد صاحب دی دلته ناست دی تاسو ویناستئ چونکې دی د کیمرې لږ پر سایډ دی د ده سره ما خپله خبرې سوي ولې نو نور معلومات درکو چې دغه ځوان چې اوس دا وخت تیار دی تاسو ویناستئ هغه تیار دی خدای دا وکړي چې الماس خان روغ رمټ راوخیږي دعا وکاستئ تاسو چې د الماس خان د ژوند ژغورلو لپاره دعا وکاسئ چې خدای پاک الماس خان روغ رمټ راوباسي نو له تاسو دا هیله کیږي موږ تاسو نور هیڅ وس نه لرو د دعا وس هر څوک لري تاسو دعا وکاستئ دغه ځوان د اوس دا دی تیاری کوي پی ډي ام ای کسان لګیا دي چې هغه ځوان وخځوي کښته کې وبخښاست د الماس خان لپاره دا اوس مهال د تلاوت قرآن د دعا لپاره خلک تیار دي لګیا دي دعایي چې دلته هم په دې څومره جموسي خلک دي هغه هم دلته لګیا دي نو ستاسو څخه موږ هیله کوو دغه ویډیو چې دغه مخکې درسره شیر کاستئ د الماس خان د دې شي غږ ورسېږي الماس خان لپاره دعا وکاستئ چې الماس خان سره تل بچاو کړي الماس خان خدای پاک په خیر خیریت راوباسي زه کیمرې مخ د دوی پاړم دا دی چې کوم ځوان دی هغه دا وخت اوس تیار دی اوس به شوکه شي دا د کیمرې دغه چې د کیمرې سکرینان چې دی هغه هم لګېدلي دي تیار دی دلته چې کوم ځوان دی هغه په سایز کې لږ کوچنی دی چې هغه اوس به شوکه شي تاسو ویناستئ دا وخت چې کوم د خلکو رش دی د خلکو هغه دی هغه اوس شاته سوي دي دلته ضلع انتظامیه او ډاکټران قبایلي مشران او نور مرستندویه ادارې ټولې موجوده دي د الماس خان د ژوند ژغورلو لپاره هغه خپل کوششونه کوي نو له تاسو موږ دا هیله کوو تاسو دغه ویډیو مخ سره شیر کاستئ ځکه چې دلته ډېر خلک چې دا ویډیو وګوري د الماس خان د ژوند ژغورلو لپاره هغه دعا وکړي دغه ځوان اوس تیار دی اوس به شوکه شي د دغه پیښې متعلق به معلومات درکړم دا په کلا سیفلا کې نن سهار یو اووه کلن ماشوم دغه ساعت لوېدلی دی اوس خلک لګیا دي دا راباسي دي تر اوسه الحمدلله ژوندی دی نو له هغه سره چې کوم د پی ډي ام ای والا خوراک و ډاکټران و هغه دلته موجوده دي د هغو سره موږ خبرې وسولې نو دلته اوس تر اوسه چې کوم کوششونه سوي وو هغه ناکامه کوششونه ول ځکه چې دغه ساعت چې دی هغه ډېر کوچنی وي چې کوم کسان به شوه کېدل هغه په وجود لوی و نسو شوه کېدلی په سا کې نسو تللی نو اوس کوم ځوان راغلی دی هغه په وجود کوچنی دی دا کوم سایز دی هغه کوچنی دی نو اوس دوی شوه کېږي تاسو مهرباني وکړئ دا ویډیو مختصر شیر کاستئ تر څو ډېر کسان دغه الماس خان غږ واوري د الماس خان د دغې پیښې څخه خبر شي د الماس خان لپاره دعا وکړي سر موضوع غواړم د لږ سایډ زه به هغه کو نو په دغه لپاره تاسو دعا وکاسئ چې هر ځای یاستئ تاسو د الماس خان د ژوند ژغورلو لپاره تاسو دعا وکړئ چې رب یې روغ رمټ راوباسي تقریبا اوس دا وخت تقریبا شاوخوا 9 بجې چې دا ماشوم دلته دغه ساعت لوېدلی دی اوس دا وخت شاوخوا 4:30
بچي دي چې دا تر اوسه پورې دلته الحمدلله ژوندی دي. دلته چې کوم ډاکټران وو یا پیډیمې والا وو د هغو په مرسته باندې چې هغو خوراک ورکوي هغو په وخت باندې اکسیجن راورسوي تر اوسه ژوندی دي. خو له بده مرغه دغه څا چې ډېر کوچنی وي غټ په وجود کسان چې کومه قرباني ورکړې وله یا پیډیمې کسان وو هغه نشو ښه کېدلی. اوس کوم کسان چې دي هغه یو ځوان دی دا تیار دی هغه اوس شوقه شي. تاسو به دا ګورئ دا ځوان به شوقه شي. تاسو په جمع دعا وکړئ چې خدای پاک دغه ځوان په دې کې کامیابه کړي چې دغه الماس خان دغه ماشوم راوخیږي. دغه اوس کوم د اکسیجن پایپ دی دا راوځي. اوس دغه ځوان چې کوم د پیډیمې والا هدایت ورکړي دغه ځوان شوقه شي په وجود کوچنی دی. دغه د سایز چې وکتل سوی هغه په دې څا کې تللی سوی. اوس تیاري دا ده چې دوی به زیاته شوقه شي. تاسو په شریکه باندې دا دعا وکړئ په شریکه دا دعا وکړئ چې هغه د دغه ژوند وژغورل سي. تاسو په شریکه دا دعا وکړئ. ټیک د ورور یو کار کوي کمانډو اوس دغه ځوان اوس شوقه شي. دغه څا دی دغه ځوان چې کوم د مرستندوی اداره ده د هغې همکاران ورکر لګیا دي هغو ته هدایت ورکوي. نو دغه ځوان به اوس شوقه شي. خدای دې وکړي چې دغه ځوان د ماشوم د ژغورلو په هڅه کې کامیابه سي. تاسو په جمع دا دعا وکړئ چې خدای دا هغه په دغه کوشش کې کامیابه کړي. دا څوم ځل دي چې ځوانان کوشش کوي خو هغه داسې دي دا څا کوچنی دي خلک چې هغه په باډي لوی په وجود لوی. نو تاسو به دا اوس وینئ چې دا ځوان تیاري کوي دا د رسۍ ولوېده. نو له دغه بعد به دوی شوقه شي. دغه ماشوم تر اوسه ژوندی دی. دغه د اکسیجن پایپ دی. دا د اکسیجن پایپ دی. دا د اکسیجن پایپ دی. دا د اکسیجن پایپ دی دا راوځي. دلته ګڼه ګوڼه ډېر زیاته. دغه ځوان چې ډېر لوی همت یې کړی دی دا ځوان تاسو ته زه ښکاره کوم دا ځوان دا د قرباني ورکړې ده. اوس شوقه قرباني ډېرو ځوانانو ورکړه. له بده مرغه څا چې وي هغه کوچنی وي غټ او کوچنی وي باډي چې هغه لوی وله. نو دا ځوان تیار دی اوس قرباني یې ورکړې ده. د والد صاحب دی دلته دا والد صاحب دی. نو زه دا خبره کوم دا ځوان چې دا قرباني ورکړې ده دلته د والد صاحب هم ناست دی. نو والد صاحب ډېر خوشحاله دی په دې کوشش باندې په دې هڅه باندې چې زما د بچي د ژغورلو لپاره خلک لګیا دي خوشحاله دي. نو په دې باندې ډېر خفه دی چې زما بچی په څه حال کې دی څه حال به وي. 2 کلن الماس خان چې الماس خان چې 2 کلن ماشوم دی. الماس خان په سهار له 8 بجو 8:30 بجو تقریبا 9 بجو څخه هغه په دې څا کې لیدلی. له 9 بجو څخه دی زما خیال 9 بجو شاوخوا دارنګه ایله سوی دغه ته لږ اوبه به نه راواخلې خو دارنګه تږی شوم اوس. بیا سره شرکې په چارج دا د پیډیمې یا مرستندوی اداره لګیا ده. دغه ځوان تیاروي. دلته ګڼ شمېر خلک راغلي دي. ډېر زیات تعداد باندې خلک راغلي دي. تاسو وخت په وخت پوره معلومات درکو
دا وخت ځوان تیار دی. دا کوم ماشوم چې په کلا سیفلا کلي علي خیل کې سهار 9 بجې ودې ساعت لوېدلی دی د برمې ساعت، هغه اوس دغه ځوان قرباني ورکړې ده چې هغه شوکږي دغه ماشوم راباسي. نو تاسو ویناستئ چې دغه ځوان اوس تیار دی. خدای دا وکړي چې دغه ځوان قرباني چې ده په هغه کې کامیابه سي، دغه ماشوم راوکاشي. ماشوم تر اوسه ژوندی دی. موږ دلته معلومات وکړل چې هغه بسم الله ده، بسم الله ده. اوس دا ماشوم شوکږي، ځوان شوکږي دغه ماشوم دپاره. محمد خان اوس زیاتې ور نه ژغل یو به مو اوس نه ژغل راسئ هلک ورکښته کړي که څوک وژغېدي بیا به خوا به دې ته بند وي. بس کیمرې والا دی که هر څوک دی څوک به هم غږ نه کوه. دیوار یې سټاپ کړو بس. ما دا دل خالي سم نه یو دي دا یوارې لا کوس کار وباسي ماله د زوري خو بیا بیا لکه خو دا ته ټول دې را باسي. ګورنمنت دا رسي سپورټ دا ویني دا رسۍ نه ده، دا رسي الټا دی دا سیده د وزن به په دې توره رسۍ صحیح ده، هغه رسۍ به ډیله ساتئ چې پښې هغه دا رسي لکه دا رسي سره دا رسۍ نه، دا رسۍ د مخامخ دا رسي نه دا څو کسان دا رسۍ تراسه دا رسۍ کوله دا رسۍ راسه لکه بلون راسه ورسه ورسه بشیر دا خانه ورځه دا بله دا شنه رسۍ ونیسئ. سپینه رسي ورته نه سپینه رسي ځان سره ویسه برابر هغه په واغه چې رسي دا ټار چې دی دغه ورخه په ټوبه ورخه یو په ټوبه ستر کو دا ټارچ په لاس په شو وتلاست پرکتو تاش په لاس پورې وتلاست لاس په شو وتلاست لاس نه مخزي ته دا بتی خلاص کړه په لاس دا وخت لګیا دی چې وای تړور بابا سره ناستم. تاسو مکتونګ ته وایاست چې دعا وکړاست. دا د دې ماشوم پلار دی. تاسو د غږ اورئ چې موږ له دعا وکړي. هر ځای کې یاستئ دله دعا وکړئ چې خدای پاک روغ رمټ راوکړي. تر اوسه پورې ژوندی دی. دغه ځوان قرباني ورکړې ده. خدای دې وکړي چې دا په دې قرباني کامیاب شي، دا ماشوم راووځي. ایواله پایپ کرا واخی بکانه ته ټچ دی هغه په سنټر کې خالي شي پایپ او دا خالي دا شبای په مخه ودا شي خل راشات سوره سوال یار کوش هغه سړی ورای لکه هغه سړی بس چپ زیاته چپ بس اوس هلک ورکښته کړي څوک به غږېږي نه غږ مه کوئ. بس هرې به څوکه نارې به ګرځي هم نه واس मीडिया में वाले आप लोग ये रस्सी पकड़ो ठीक है भाई पकड़ा सर बेगम हो जाओ. हाँ खाना सौका یو سړی ورته کوي لاندې ودرې لاندې ودرې دا پایپ تپ شو او بس ماشوم له سنټر روان دي. سنټر ها دا ویډیو د سر شیر کاست دا سوکا چې خدای پاک دا سپیډ سم دی دغه ماشوم روغ رمټ برابر جمع ورته په جمع دعا وکړئ او دا ویډیو د سر شیر کاست. شاباش که دا غره کم بیداره دی دا وکړي. داش ته سم یې ها اینا را واخلې بس اینا را واخ یا لیټ ورونی اینا دا چارج کړه چې ورسې आवाज وکړه ویډیو می والا لګیا بس اوس تلای سي مخته راو دې باسو مخته نسی تلای سړی شاباس در راکاجو دي دا خپل په لاسونو باندې زور کوه بالا زرای کاږي داشنه رسې کښ تورم کښ کی تور یو منټ باندې یو منټ یو
یوه ټرایل یې ورکړه زور وکړه په زور باندې او لږ یې متلې وکړه یوه ټرایل یې ورکړه بس قربان د سم یوه ټرای ورکړه لږه راپورته کړه بیا یې ورکړه دا تنګ ځای ګرځه یو فوټ دی په دا ځای کې ماتې کا یا ما ته مال په لپاره بیالو خاموش چشتي نسیت لای سړی سر نه نه یا نسلای سر نه موزي راکش زبس راکش کو دی یاره ډېر د افسوس خبره توره 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 نه 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 تور دا تور ډېره د افسوس خبره ده چې هغه ماشوم دا چې کوم ځوان قرباني وکړه هغه په دې کې ناکام شو کوي ورله یوه ټرایل یې ورکړه کچېرې یې مت کړي یوه ټرایل یې ورکړه زه سوکه سوکه یوه ټرای ورکړي زه سوکه سوکه یې وژې کراسوه زه وژې کراسوه زه زمبای دا رسمي بیا روانه شوه زنده‌باد زنده‌باد هله قربانه زنده‌باد خلک دته همت وایي ټول آرام ها سره یې ونیوئ یو منټ تال څنګه دی په سر راکاګش کشه کې کشه نه هغه بور چې دی اوس څه کوي؟ بور چې دی غایب دی ماشوم چې زبس راځه بالا راځه پلاسونو ځان راکوه پلاسونو باندې ځان د زور ورکوه بالا کریم سره راکاګنه دغه ځوان چې دی هغه په دې کې ناکامه شو ځکه چې دغه بور چې وي هغه کوچنی وي دغه ځوان باډي چې هغه بیا هم غټه ده نه شو پکې تللی دا بور چې دی هغه غایت دی نو له دې وجې څخه دغه ځوان ګټه واپس راخیږي تاسو ویناستئ رسۍ درته روانه ده تاسو دعا وکړئ چې د دغه ماشوم ژوند وژغورل شي تاسو ټول دعا وکړئ چې دا ویډیو درسره شیر کړئ ډېر کسان له ورسېږي چې دله دعا وکړي دغه ځوان چې دی هغه دلته راوختئ دا دې تاسو ویناستئ د فامیلي د ده چې کوم هڅه وه کام شوله ده ته ډېر آفرین وایم بیرته اکسیجن دا دې شو کې اکسیجن ورکوي اکسیجن باندې به هغه ماشوم یاره کوچنی هلک چې د سر راغلی استقلال کې کلی الخیل کې سهار 9 بجې شاوخوا او دغه ساعته یو کلن ماشوم چې نوم یې الماس خان دی دا دې ساعته لوېدلی دی اوس یو څلور ځوانان نور داسې اوسو چې هغه کوشش وکړي خو هغه له بده مرغه دا کوم څا چې دی هغه کوچنی دی باډۍ لویه وله نو بیا دا اخري ځل و چې دغه ځوان رالی چې تاسو ویناستئ هغه ولې شبکه شمه خو هغه داسې و چې د ده باډۍ بیا هم غټه وله په څا کې نه سو تللی تاسو دې ویناستئ د څخه اداره هغه سټېډیمې اوس لګیا ده چې هغه رسیانې خلاصوي نو دلته چې کوم کسان لګیا دي هغه خپل کوششونه کوي له تاسو څخه دا هیله کوي چې تاسو دغه ویډیو مخکې درسره شیر کړئ چې ډېر کسان له ورسېږي چې هغه د دې حماس خان ماشوم لپاره دعا وکړي چې د ده خدای ژوند وژغوري او خدای دته صحت ورکړي دته خدای ژوند ورکړي دغه والد صاحب دی د کیمرې سر دی د کیمرې خواته مخ نه دی ما د والد صاحب ته نه خبرې وکړلې او دلته ټول خلک په دې مصروفه دي چې د دې ماشوم د ژغورلو لپاره کوشش کوي نو تاسو څخه موږ درخواست کوو چې تاسو ته د دې